السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورستاسو ملګری احسان الله ملګرو راځي سکرین ته د مرمر او د ولی الله دغه ویډیو را سره وګورئ. د ویډیو نه بعد تاسو سره خبرې کوم. کلیوالانو خفه نه شو خو دا مرمر سم شوی دی قسم دی یوه ویډیو یې د دومره ښایسته نه ده وسره سم ځای که نه تا منځ کې دریم به نه راځي ولا که بل کس پکې راولم چې ما او تا جوړې ولورېده دلته دونه خلک ریکویسټ دې کوي خو زه نه قبلم والورېده مرمر ته دې راته ژوندی ناجوړه امرودي تا نیولې دینه ونیولې دینه مرمر I love you زه درنه خفه یم ولې ما نه خفه یم مرمرو ولې تا ته پته نشته نه ته ویل څه وکړه ما ته ووایه که نه څومره جنکانو سره خبرې کوي مرمر ملګرو ولی الله چې دی د مرمر بار بار دغه د تنګولو کوشش کوي چې یاره دا زه په څه تنګه کم بار بار ورته د مینې محبت خبرې کوي بار بار چې ورته دی دغه مرمر چې دی خو هغه ورسره هم لګیا ده هغه ورسره هم په دغې لایو کې چې دی چې څه خبرې ولی الله کوي نو هغه ورته مرمر کوي. نو ملګرو په سوشل میډیا باندې موږ غواړو چې یاره یو مینه محبت دې راشي دغه کنځلې دغه پلیسمنټ آیا دا پرېږدئ ولې چې تاسو د دې په ځای یو ښه کار کوئ. ډېر داسې ټیک ټاکران دي چې هغه په کور کې ناست دي هغو چا سره لایو نه راځي هم د دغې ټیک ټاک نه چې دی هغو پیسې هم ګټي د دغې ټیک ټاک باندې هغو مشهور هم دي خو هغه په ټیک ټاک باندې لایو نه راځي ولې چې هغه ټیک ټاک لایو چې دا ټولې بې عزتي ده. نو ملګرو دغه مرمر چې ده دغه ولی الله چې دی دغه تاسو خپله وګورئ چې یاره دغو د مینې محبت خبرې کوي نو دا هم زمونږ په معاشره کې چې دی نو دا یو ناسور ګرځېدی شي دغه هم زما هغه خویندې میندې د دې نه غلط مطلب اخیستی شي چې یاره نن سبا مینه محبت چې دی هغه ټیک ټاک لراله نن سبا چې دی مینه محبت چې دی نو هغه سوشل میډیا لراله نو ډېر زیات انسان خفه شي چې یاره مونږ ملګرو زمونږ باندې تنقید مونږ په هغې کسانو باندې کوو په هغې خلکو باندې کوو چې یاره هغو کې غلطي وي. زه وایم چې یاره د دې په ځای تاسو یو ښکلې خبره وکړئ او ولی الله ته هم زه دغه وایم چې یاره ولی الله که ته لایو راځې د یو میل سره لایو راشه مرمر ته وایم که ته لایو راځې نو د یو فیمیل سره لایو راشه ولې چې زمونږ اسلام خو د اجازه زمونږ اسلام خو چاله د اجازت نه ورکوي او بیا ښځو له چې یاره تاسو راځئ په ټیک ټاک باندې لایو راځئ تاسو د سړو سره لایو راځئ او تاسو د سړو سره ویډیو کوئ خو بس ملګرو دغه ښځې چې دي دغه مرمر چې دی دغه په ټیک ټاک د ولی الله سره راځي او ولی الله بار بار د هغې د تنګولو د هغې ټارچر کولو کوشش کوي. نو ملګرو انسان ډېر زیات خفه شي او موږ غواړو چې یاره په داسې خلکو باندې ویډیوګانې وکړو په داسې خلکو خلاف راوځو چې یاره زموږ په معاشره کې هغوی نه چې دی نو بالکل یو نیګیټو دغه راتلی شي. ملګرو موږ په هغې کس باندې به لایو راځو په هغې کس خلاف به جنګېږو چې یاره زموږ په معاشره کې هغه یو ناسور خوری زموږ په معاشره کې چې دی یو غلط کار کوي. نو ملګرو ولی الله چې دی اوس په ډېر خلک وایي چې یاره دې ولی الله خو دې کې کنځلې نه دي کړي خو ملګرو هغه مینه محبت چې دی هغه یې ټیک ټاک سوشل میډیا له راوړو آیا د دې په ځای چې دی د یو ښه خبره کړې وی د دې په ځای چې دی د مرمر سره نه وي او دا د یو میل سره راغلی وي یو پازیټیو میسیج ورکړی وی نو څومره به ښه وه. نو ملګرو دغه ماته ګوډه ویډیو زما وګورئ که زما ویډیو ستاسو خوښیږي نو ضرور په یوټیوب باندې کمنټ کوئ او دغه چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې زر تر زر زما 1000 سبسکرایبر چې دي هغه کمپلیټ شي. نو ملګرو خپل خوږ ورو احسان له ورکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دشمن کې مرمرو مرمر کوي زما سکور وګوره ستا وګوره مرمر خو دې دی که زما د وجود نه لږه شان خبر مړه ورشه زه خپل سکور ګورم ګایز میرا سکور کوئی بڑا ہے ګوتې دې ماتې شه د چا د تا نو بیا به تا کې چې خبرې مبرې در سره کوم په ګوتو متو باندې ګوتې دې ماتې شوې ستا ګوتې زه تا کې خولې کې کېږدم نو ته شرمېږې نه زه به شپږ واړه زه به ستا خوله کې ګوتې کېږدم زه به هم ستا خوله کې کېږدم ګوره دا چل نه دا پنځه ګوتې ستا خولې کې کېږدم دوباره غلطې خبرې ونه کړې زما خوله خو دونه غټه هم نه ده واضح ستا خوله ډېره غټه ده ستا خوله غټه دي قسم په خدای زما خوله وګوره ستا خوله وګوره ستا خوله دوره پورې راغلې ده ستا خوله وړه ده او زما خوله غټه ده وګوره ستا ته نه خاندې تا خوله دومره ده الله دې ژوندی ده مرمر ته ما سره هر کار خلاف کې مرمر یوه ویډیو در راویړو ما ځان سره مې کافي کړې ده ډېره مې خوښېږي هر څوک یې رالېږي هغه ویډیو دومره ښایسته دې پکې راغلې ده مزل کې چې ولې اخري ورځې ما دله څه ویلي د دوه درې ورځې مخکې مرمر زه درته خبره کوم قسم په خدای ویډیو خو در ما نه ده کړې خو پخپله دې جوړه کړې ده که نه ډېره ښایسته راغلې چې مه کوو مرمر تا له الله خبره کوم تا له الله قدر کړي که نه دې در کړي ده باید زه ولې بیا خفه کېږي قسم په خدای دی تا سره زه خبرې کوم که زما مور و خور غلطې خبرې مه کوه که نه غلی کښېنه تا له زه څه واتې ووایم غواړم چې ستا د کوناټو صفت وکړم قسم دې ته زما د وجود صفت وکړه
ځه ځه ځه